السلام علیکم. د پښتو ادب زده کوونکو ته سلامونه او احترامات. پښتو ولسي داستانونه پښتو ادب کې ډېر ارزښت لري. د مقابلو په امتحانونو کې د دې په هکله MCQs راځي. دې ویډیو کې به تاسو په لږ وخت کې ټول ولسي داستانونه او د هغو لیکوالانو نومونه زده کړئ. لومبۍ ادم خان درخانۍ، صدرخان خټک، دویم بهرام شهزاده او ګل اندامه، فیاض، دریم تاج محمد نمرو، عوض خان مومند، څلورم توردلې او شاهی، صدرخان خټک، پنځم جلات خان او محبوبه، عبدالکریم او امان، شپږم چمنی خان، عبدالوهاب دستی، اووم خسرو شیرین، صدرخان خټک، اتم دلې او شاهی، عبدالباقی، نهم رامداد خان، علي حیدر جوشی، لسم زاړه عاشقان، تاج محمد مومند، یولسم شیر عالم او میمونه، جمال، دولسم خادی خان بیبو، فیاض، دیارلسم گل صنوبر، طالب رشید، څوارلسم ظریف خان مابی، تورسم خان، پنځلسم عیار دانش ترجمه انوار سهیلی، افضل خان خټک، شپاړسم فتح خان رابعه، مولا نعمت الله، ولسم لیلا مجنون، امانت خان عارف او مولا نعمت الله، اتلسم موسی خان گلمکی، مولا نعمت الله، نورلسم مومن خان شیرینی، جمال، شلم یوسف خان شیربانو، علي حیدر جوشی، یوشتم یوسف زلیخا، عبدالقادر خان خټک. که ستاسو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل پښتونولوژي لایټ شیر سبسکرایب کړئ. ستاسو ډیره مننه.